د افغانستان اسلامی امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر آخوند په مشرۍ لوړپوړي دولتي پلاوي د قزاقستان جمهوریت د لومړي وزیر مرستیال په مشرۍ له راغلي پلاوي سره په چارچینار ماڼۍ کې وکتل. په لیدنه کې دواړو لورو پر سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیټي، اوسپنې پټلۍ او بنسټیزو پروژو هر اړخیزې خبرې وکړي. په دې لیدنه کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د قزاقستان له بشري مرستو مننه وکړه او زیاته یې کړه. قزاقستان هر وخت له افغانستان سره همکاري او ښې اړیکې پاللې دي چې افغانستان هم له خپل لوري د دوستانه اړیکو د ساتلو ډاډ ورکوي. د دې لپاره چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پراخه شي، له دوست هیواد قزاقستان څخه غواړو چې په خپل هیواد کې د افغانستان نوي ډیپلوماټان ومني. محترم ملا عبدالغني برادر آخوند زیاته کړه اسلامي امارت د هیواد د اقتصادي ثبات لپاره کوټلي ګامونه اخیستي او د لویو زیربنایي پروژو پر پلانونو په چټکۍ سره کار کوي. محترم ملا صاحب له قزاقستان سره د سوداګریزو اړیکو پر پراخولو ټینګار وکړ او ویل چې په افغانستان کې د ډاډمن امنیت او مرکزی حکومت پر رامنځته کېدو سره د اوسپنې پټلۍ شبکو غځولو په څیر لویو پروژو کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. محترم ملا صاحب د خپلو خبرو پر مهال وویل افغانستان ته به هغه هیوادونه لومړیتوب ولري چې د دې پروژو په ترسره کولو کې له افغانستان سره حسن نیت او په دغو برخو کې ښه تجربه ولري. د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال وویل قزاقستان د تاریخ په اوږدو کې له افغانستان سره ښې اړیکې درلودلي چې د دغو اړیکو د لا پیاوړتیا په موخه به په نږدې راتلونکي کې په قزاقستان کې نوي افغان ډیپلوماټان ومنل شي. نوموړي زیاته کړه افغانستان ته د دوی د سفر اصلي موخه د سوداګریزو اړیکو پراختیا، د سوداګریزو ستونزو د ژر حل په موخه د ګډې ډلې رامنځته کول، افغان سوداګرو ته د ویزو اسانتیاوو برابرول، په دواړو هیوادونو کې بانکي څانګې پرانیستل او د افغان ترانس په څیر بنسټیزو پروژو کې له افغانستان سره ګډ کار او په دغه پروژه کې اشتراک کول دي. هغه د خپلو خبرو پر مهال وویل تیر کال قزاقستان او افغانستان شاوخوا د $1 میلیارډ په ارزښت سوداګري درلوده چې د پخوا په پرتله 2 برابره زیاتوالی ښیي او د دواړو هیوادونو د اقتصادي همکاریو په زیاتېدو به سږکال دغه اندازه تر $3 میلیارډو ورسوي. د ناستې په پای کې دواړو لورو هیله څرګنده کړه چې دغه ډول ناستې دي دوامداره او د دواړو هیوادونو د مشترکو ګټو لپاره دي پکې مثبت پرمختګونه رامنځته شي.